د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند ایالتي ډپټي سیکرټري قیاس افغان را سره ناست ده څه پوښتنه کوو چې کلتور د یو قام لپاره څومره ارزښتناک ده او کلتور داسې مننه قیاس صاحب ستا ډېره مننه مهرباني قیاس صاحب دا راته ووایه چې کلتور څومره ارزښت لري دا ډېره مهمه پوښتنه هم ده بیا د نن ورځې په مناسبت خو ډېر زیات مهمه ده د یو قام په جوړښت کې څلور بنیادي شیان چې دي هغه د پیلر په حیثیت باندې د اجزا ترکیبي دي باقي یو کلتور دی او کلتور چې دی دا د یو قام چې دی قومي نفسیات ورته وایي دا په هغه کې پټ وي نو دا ډېر مهم شی دی بیا خاص کر کلتور چې دی دا پر ژبه ولاړ دی د خپل کلتور حفاظت معنا د خپل کلتور غني کېده معنا دا ده چې ته خپل ژبه چې ده هغه ته غني کوې ته خپله ژبه پراخوې ته د هغه حفاظت کوې د کلتور ډېر مهم برخه ده د ژبې باید بیا د کلتور حصه ده د قومو په ژوند کې د ده په تشکیل کې ډېر مهم رول لري قیاس صاحب دا راته ووایه چې کلتور کې شی هم بدلیږي که کلتور د جمود ښکار هغه یو شی به موږ دوامداره ساتو په دې هکله راته ووایه ډېر بالکل دغسې ده زه به دغسې وده سره وکړم دغسې ده کلتور څه جامد شي ته نه وایي چې ته به خامخا یو کږدۍ ده ستا دا کږدۍ زموږ چې ده زموږ د کوچي ژوند دا زموږ یو پړاو تاریخي زموږ مادي او معاشي پړاو اوس بل پړاو دی اربنایزیشن ښار دا هم زموږ کلتور دی داسې نه ده دا ځینې خلک صرف زاړه شیان ښکاره کوي یا زاړه شیان ته کلتور وایي دا داسې نه ده دا د وخت سره په ارتقایي مرحله کې دی بدلیږي دا بدلون په ده کې خامخا وي او چې بدلیږي نه هغه کسې کلتور دی نه چې د ده مادي او غیر مادي ارزښتونه د وخت بدلېدو سره ضرورت په مطابق راځي کلتور ودې ته وایي اصل کې دا جامد شی نه دی د قام خویونه څومره د کلتوري دي د پښتون قام چې کوم خوی ده هغه ما کلتور سره حسابېږي که هغه بل شی دی کلتور معنا د قام خوی کلتور په خپله بس د قام خوی چې دی د قام سایکي چې ده دې ته کلتور ویل کېږي اوس په دې کې دا یو شی دی چې د یو مادي کلتور دی یو غیر مادي کلتور دی دا به دواړه د خپل وخت سره دی ځي برابر توازن به پکې دا به سفر کوي مادي او غیر مادي کلتور چې دی دا دواړه ارزښت لري دا معنا لري پښتانه غرني پاتې شوي دي له تاریخ نه اوس ښار ته راغلي دي آیا دا د کلتور بدلون ده که د حالاتو وجه ده دا خو هغسې ارتقایي مرحله هم ده اربنایزیشن ښاري ژوند خو ما وختي درته وویلی چې دا هم زموږ کلتور دی چې ته په ښار کې اوسې په ښار کې چې د ګډو انسانانو سره ستا ژوند وسو چې کوم خوی یو بل سره موږ اخو تبادله چې کوم اکسچینج کېږي که هغه د تا سره پښتون وي که هغه نور قومونه وي دغه اکسچینج کېږي دا خپله کلتور جوړوي نو دا خپله کلتور دی دا ښاري ژوند هم کلتور دی ما دا وضاحت په دې وکړي چې کلتور معنا خالي دا نه ده چې موږ به ناست یو په یو کونج کې به ناست یو بس هغه جامد شي ولاړ موږ به زاړه شیان اخیستي دا به کلتور یا دا کلتور نه دی او په کلتور کې یو ستا د توسط زه یو خبره کوم په کلتور کې هم شی ژبه ده او په دې کې یو بل شی به زه راوایم د دې ورځې په مناسبت ځینې منفي شیان هم موږ سره شته په کار چې موږ دغه منفي شیانو سره ډډه وکړو او مثبت اړخونه ډېر زیات دي هغه به مثبت اړخونه راپورته کړو قیاس صاحب ته خبر وکړه چې منفي ډېر شیان لري پښتون دودو کې او دا اوس بدوی کې به خپل نونې ورکولې خوندې به ورکولې د ولور یو رقم کلتور ده په ډېرو زیاتو پیسو باندې سپین ږیري ته په 10 لکه 40 لکه روپۍ باندې 15 کلنۍ 10 کلنۍ جلکۍ کېنوي دا ته څومره اړتیا لرو چې باید موږ دا کلتور بدل کړو دا خویونه بدل کړو دا او څه نور پکښې د دې ختمول پکار دی او د دې ورځې جوړښت مناسبت دا هغسه بنیادي طور به موږ دا په نظر کې ساتو چې موږ د خپل منفي شیان دا موږ د منځه وباسو بیا موږ خپله دا ویلی سو چې موږ په یو ارتقایي مرحلې کې زموږ کلتور روان دی د دې سره یو بل شی به زه نن یو خبره به وکړو موږ زموږ پخوا ډېر زیات دا شی دی چې تربور دښمن دی دا زموږ بنیاد چې دی دلته وځي زموږ د نیشنلزم په دغه کې چې خنډ دی هغه دا خبره ده زموږ په یووالي کې چې خنډ دی هغه دا خبره ده دا ډېر خطرناک شی دی تا چې بیان کړي دا پکښې نور پکښې دا پکار دی چې موږ دا منفي خوی وباسو د دې څخه به موږ ډډه کوو قیاس صاحب اخري پوښتنه دا کوم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل د کلتور چې کوم مثبت شیان دي هغه ته وده ورکړو او خلکو ته ور ورسو د خلکو د ژوند برخې وګرځو او څومره مهم ده دا شی ګوره 9/11 پس کوم چې د پښتانه په نړۍ کې پروفایلینګ وسو د ده ولیا د ده لباس یې د دهشتګردۍ سره وتړئ په دې معنی دا موږ ته دا ورځ منزل پکار ده او خاص کر په ډېره لویه پیمانه منزل پکار ده د پښتنو منفي پروفایلینګ سوی دی
د دې ریاست لخوا سوی دی. موږ به دا کوو چې موږ به دا شرخ پېښو، دا پیغام دی او موږ به دا ورځ لمانځو او دا د یو ورځ لونګۍ معنا نه چې موږ به یو ورځ لونګۍ تړو راغځو. دا داسې نه ده. ډېر خلک دا وایي چې دا د یو ورځ پښتونولي دی، د یو ورځ لونګۍ تا تړلې ده، تی راغلي یاست. داسې نه ده. دا اصل کې نړۍ ته میسج ورکول دی د خپل مثبت پروفایلینګ دپاره چې نړۍ ته موږ پیغام ورکو چې دا زما د کلي ولیا ده، دا زما د سپین ږیرې د زما د نیکه ولیا ده. موږ په دې دا به زموږ د دې حصه وي او دا زموږ سهار ماښام ژوند دی. لیکن نړۍ ته موږ دا وړاندې کړي چې معنا که دا لونګۍ او سپېره صدرۍ او چوټ موږ شو کړي هغوی معنا دا دهشتګرد. نو موږ دا ورځ په دا سیاسي پیغام په توګه ده او موږ به سماجي جوړو انشاءالله که زندګي موږ به دې شي ته وده ورکوو. صرف د دې ورځې علاوه هم به موږ سیمینار څېړنې غونډې کوو، سیمینارونه به کوو. دا شی به موږ په ځوانانو کې به داخل خورو چې دې شي ته موږ مثبت اړخ ورکړو. ډېره مننه. مهرباني. ګرانو کتونکو د قیاس صاحب ګټورې خبرې تاسې واورېدلې. زو بیا نورو مشرانو سره په دې هکله خبرې کوو، له موږ سره پاتې اوسئ. ډېر مننه.